بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. زه یم زاهد، ستاسو ورور، یو ځل بیا د افغان ټایپس له چینل څخه حاضر شوی یم. نن راغلی یم له نوې ویډیو سره چې ستاسو درانه حضور ته یې دروښیم. هغه دا ده چې څنګه کولی شو هغه ویډیوګانې چې له منځه ویوسو چې زمونږ نه دي خوښې په یوټیوب کې هغه ویډیوګانې چې زمونږ نه دي خوښې او مونږ نه لایک کوو، هغه ویډیوګانې ډسلایک کړو. نو هغه ویډیو به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو هغه ویډیوګانې چې زمونږ نه دي خوښې ریموو کړو یا ډسلایک کړو. نو زما هیله مخکې له ویډیو څخه دغه ده چې زمونږ چینل مو نه یې سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ تر څو زمونږ هره ویډیو ستاسو درانه حضور ته له مخکې در ورسیږي. نو راځو دوستانو هغه په ویډیو باندې پیل کوو. نو دوستانو راځو کومې دغه د یوټیوب چینل دغه هم مینو ته چې موږ کله راسو نو دلته موږ ته هغه ویډیوګانې راځي کومې چې زمونږ نه وي خوښې. نو دلته موږ څنګه کولی شو چې هغه ویډیو بیا ځلې یا د هغه چینل هغسې غلطې ویډیوګانې باید موږ ته بیا رانشي. نو هغه طریقه زه درته درښیم. لومړی به راسو موږ مثال دلته یو ویډیو راخلو چې دغه ویډیو موږ له دې نه وروسته دغه ویډیو موږ نه غواړو. دا ویډیو موږ له دې نه وروسته نه غواړو دغه چینل. نو دلته به تاسې دغه درې ټکي نشان ووهئ. دلته مو کله چې دا وښیي نو ناټ انډرسټډ دا مو چې کله ووهه نو له دې نه وروسته به ستاسو ته دا نه راځي. یعنې دلته یې ولیکل ویډیو ریموډ. تنها دغه ویډیو ریموډ نه سوه بلکې د دوی چینل هغه ټولې غلطې ویډیوګانې چې دي هغه ریموډ سولې. نو له دې نه وروسته به هغه ویډیوګانې موږ ته نه راځي. دا یوه ډېره اسانه طریقه ده. کومې ویډیوګانې چې تاسو نه غواړئ ووینئ یا غلطې ویډیوګانې وي نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې هغه ویډیوګانې له منځه ویوسئ او بیا درته رانشي. یوه اسانه طریقه وه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او ویډیو درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نور دوستان هم ورڅخه مستفید سي او استفاده ورنه واخلي. ډېره مننه.